امریکایي ځواکونو یو ځل بیا د طالبانو پر ټکولو پیل وکړ. د چې امریکایي ځواکونو چیرته په طالبانو سخت بریدونه کړي دي په دې ویډیو کې وګورئ. یو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام، ستړي مشئ. امریکایي ځواکونو له څه د پاسه یو کال وروسته یو ځل بیا پر طالبانو مرګوني ګزارونه پیل کړي. تیره شپه او نن امریکایي هوایي جنګي الوتکو په کندهار کې د طالبانو په ډلو او مورچو باندې یرغل کړی دی. امریکایي مرکزی قومندانۍ خبر پوخ وربللی دی. په افغانستان کې د امریکایي لښکرو ویان سونی لیګټ ویلي یاد بریدونه یې د افغان ځواکونو په غوښتنه په ژیړۍ، پنجوایي، سپین بولدک او یو شمېر نورو سیمو کې ترسره کړي دي. دا ښایي چې افغان ځواکونو لا هم د امریکایي ځواکونو پر هوایي قواوو تکیه کوي. دا د طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ د دوحې تړون راوروسته د خپل ډول لومړی برید دی چې په وسلوالو طالبانو ترسره کیږي. په برید کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمیره تر اوسه نه ده ښودل شوې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.